ښه دی، لږ هوا هم ده، یخ هم دی او ګرم هم دی. او نن تاسو سره د یو بل شانتې ویلاګ شیر کوم. ډېر مینهوال نه تپوس کوي یاره تاسو په خپل چې کوم ډیلی لایف روټین دی د ژوند هغه حصه هم لږ شیر کوئ. نو کوشش به کوو چې دا شی هم در سره شیر کړو. دا انباکسینګ به کوم، دا یو نوی مشین مې روډ دی. نو دا ویډیو خامخا هم لایک کړئ. انشاءالله زه به ژوند کې ټایم وکاږم ستاسو د خدمت کې همیشه حاضر یم. نو نن به لږ بل شانتې ویډیو جوړو، دې کې ما سپورټ کړئ. انشاءالله دا انباکسینګ کوو او سره سره تماشه هم کوو چې دا کینیډا کې خلک د کور کارونه څنګه کېږي راځي چې ورځو. یاره دا مشین مې راوړی دی 12 امپیر دی، د بجلی والا دی. دې نه مخکې راسره د پټرول و هغه خراب شو، نو اوس مې دا بجلی والا راوړی دی. نو خدای کړي چې دا کامیاب شي او سیزن نه شروع شو. نو اوس به په دې کې واښه لرې کوو، مخکې مې اورې لرې کولې. نو دا چې کلاو کړو دا وګورو چې څنګه دي دننه. ماشاءالله ډېر زبردست شی ښکاري. دا ورسره بیګ دی، دې کې چې دی دې کې واښه جمع کېږي شاته. پیکینګ ډېر مزیدار کړی دی چې دننه به اوس مشین څنګه وي. په دې وارنټۍ هم ده، وارنټۍ کې هم دی. نو دلته کې به هر شی چې دی په باکس کې راځي او په خپل به اسمبل کې. دلته کې د پاکستان سیسټم نه چې کسانو ته به آواز کړي او کسان به راځي. هر کار بلته کې خپله کې کو اور هغه هم خپله خوا کې کو واښه یې هم خپله صفا کې او خوند هم کوي چې کوم کار خپله کې. مال هغو خپل کار کور کې خپل خوند را کوي او دا سنت طریقه هم ده. مینول ویل ضروري، خامخا ویل پکار دي. دا 2 هینډل یې ومو لګولې، اوس دغه غټ هینډل لګول دي. ډېر ستړی کار دی او کول به واړي. مشین هم د خیره دی جوړ کړو، تاسو کتی شئ. ډېر مزیدار هلکه مشین دی، هینډل هم دی اوس چې دلته نه اوچته دی. او اوس به مونږ هایټ دی ایډجسټ کوو. دا هایټ دی چې څونه تاسو کو واړه پکاري نو پایې به ښکته کړي او چې لږ کم کټ کوئ نو پایې به اوچته کړي. ملګرو را شروع وشو دغلته نه. زموږ چمن ډېر لوی نه دی او دا چې تاسو وینئ که نه دا زیړ زیړ ګلونه، دا ګلونه نه دي، دا ویډز دي. دا بیا اخر کې سپینې شي دا الوزي او دې ته پولن وایي. دې سره د ساه پرابلم وي خلکو ته، استما وي، ډېر بیماریانې کوي دا. سره مزیداره کټ کوئ. دا به اوس ټول کټ کوو د خیره. ملګرو د خیره واښه هم کټ کړل او ستاسو کتی شي دا جې پاتې ده. دا جې ته د پر بل ماشین دی، ټرمر ورته وایي. اوس هغه یوز کوو، هغه ته ښیم چې هغه څنګه کوو. دا ماشین دی، ځینې دا ورکوټې غوندې کې تار ووتي. دا ډېر تیری د ربړ تار وي، د پلاستیک، او دا چې تاویږي ډېر زور سره نو دا هغه ویښ چې دي وایي. راځه چې دا وګورو. دا ګوره چې بیخي یې ختم کړل، بیخي یې ختم کړل. دا واښه پرېږدو. دا بیګ ملاویږي سپیشل، د لیکلي پیپر یارډ ویسټ بیګ. ٹھیک شو. یارډ ویسټ مطلب چې د چمن بوټي موټي څه واښه ماښئ هغه به تاسو دې کې خامخا غورځوئ او بیا دا موږ هلته ږدو مخامخ. هلته نه بیا هفته کې یو ځل داسې سړی راځي. دا موږ هسې کولاو کوو، کافي ځای دی پکې. او دلته موږ دا کولاو کوو هسې، او دا به موږ دې کې ور واچو. تازه تازه واښه دي. څاروي ماروي چېرته دلته کې ورته اچولي وو، دلته کې څاروي نشته، ټول ضایع دي.
نو ملګرو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي او خامخا لایک کړئ او شیر هم کړئ او انشاءالله را روان وخت کې به موږ تاسو سره په رابطه کې یو. ډېره مهرباني. الله پاک.